السلام علیکم ګرانو دوستانو. یو سوال دی چې ډیره جنسی رابطه په نارینه څه کوي. بعضې نارینه جنسی اعتیاد لري، جنسی معتادي لري. دوی فکر کوي چې زه چې هر څومره ډیره جنسی رابطه نیسم دا معنی لري چې زه یو قوي نارینه یم. و هغه نارینو ته چې ډیره جنسی رابطه نیسي موږ هغوی ته وایو چې تاسو جنسی معتادي لري. اوکې لري، خو د دې دپاره بعضې کسان ځان ته بانه ولټوي، وایي والله زه جنسي اعتیاد لرم، زه جنسي معتادي لرم، نو زه ځم جنسي تېری کوم، زه مېرمن په عذابوم، ډېره جنسي رابطه ورسره نیسم، یا ځم په کوڅه کې یو نجلۍ وینم جنسي تېری پر کوم. نه، موږ تاسو ته وایو چې دا جنسي تېری لکه هغه اعتیاد یا هغه معتادي چې موږ په خپل بدن کې تجربه کوو، هغه نفر چې د الکولو معتادي، هغه نفر چې د مخدره موادو معتادي، د هغوی په بدن کې فیزیولوژیک تغییرات راځي. څه رقم؟ د دوی بدن د دوپامین سیستم چې دی داسې یو لذت تجربه کوي، او دا د لذت تجربه کېده د دې سبب کېږي کله چې دوی د الکول بوی ته، د شرابو بوی ته او یا هم د مخدره موادو بوی ته نږدې کېږي، پر دوی په بدن کې داسې یو فیزیولوژیک حالت راځي چې دوی غوښتل کوي د موادو چې دغه که چیرې کنټرول نسی او نفر خپل ځان د دغه حالاتو څخه ونه ساتي، دا د دې سبب کېږي چې دوباره د شخص د موادو استفاده وکړي. نو موږ دا کسانو ته توصیه کوو چې د شرابو د بوی څخه ځان وساته، د مخدره موادو د بوی څخه ځان وساته، داسې به ته ستا هغه د دوپامین سیستم ته هغه په حافظه کې ثبت د دوپامین د سیستم، د مغز د دوپامین سیستم په حافظه کې ثبت هغه د مخدره موادو خوند، هغه د شرابو خوند. نو هغوی ته یو فیزیولوژیک یا مثلا د بدن تعادل یو ګډوډ کې، مثلا کله چې انسان وږی سي، کله چې انسان تږی سي، دا د انسان بدن یو د تعادل سیستم لري. کله چې ډیره ګرمي دې وسي یا مثلا بدن چې ډیر ګرم سي، شدیده تبي ته ځي، کله چې یخ وسي یخ دې کېږي او بدن لرزه شروع کړي تر څو د ماهیچې یو څه سره وشوړېږي او ګرمتیا ورکړي و بدن ته. یعنې که چیرې یو انسان په ډیره ګرمي یا په ډیر یخه هوا کې سي او یا هم یو انسان ډیر وږی سي او یا هم ډیر تږی سي، دا د دې سبب کېږي چې انسان ووژل سي، مړ سي. لیکن کله چې موږ راځو پر دې باندې خبرې کوو چې غوښتل دا اعتیاد یا مخدره مواد استعمال یا الکول هم دغه رقم یو خطر ایجادوي، چې یعنې که چیرې یو انسان معتادي د الکولو سره مخ کېږي او یا هم د مخدره مواد سره مخ کېږي او هغه بوی د حسوي، داسې یو تعادل یې د بدن د منځه وروړي، لکه څه رقم چې د یخ سره مخ سوي، لکه څه رقم چې د ګرمۍ سره مخ سوي، یا وږي یا تږي، داسې یو جدي فیزیولوژیک تغییرات د دوی په بدن کې راځي. لیکن هغه کسان چې ډیره جنسي رابطه نیسي، هغه کسان چې د جنسي رابطې په اعتیاد تشخیص کېږي، هغوی ته موږ وایو چې ستاسو بدن داسې یو څه نه لري، بلکې تاسو په وسواس اخته یاست. د جنسي رابطې اعتیاد خپله یو وسواس دی. د وسواس هغه ریشه څه ده؟ د خاندان یې چې شي دی، خاندان یې د اضطراب څخه منځته راځي. وسواس د نه عدم د کنټرول څخه منځته راځي، پر یو شي کنټرول نه لري، همیشه د کوچنیوالي څخه پلار او مور داسې لوی کړی یې چې تی خپل انتخابات نه پرېښول، په هر شي کې درته ګډېدل. حتی د اول 4 کلونه چې د ژوند زموږ د ذهنیت جوړېږي، بعضې کورنۍ د دې سبب سي چې د ذهنیت د کوچني غلط جوړ سي، په راتلونکي په روابطو کې مشکل لري او یا هم د دلبستګۍ احساس نه لري. دی د دې دپاره چې د یو چا توجه رامنځته کړي، د دې دپاره چې د دلبستګۍ احساسات یې رافسي. مثلا هغه احساسات چې زه وایم چې زه باید ګران سم، ما ته باید توجه وسي، نه پر مسایلو باندې د ژوند کنټرول نه لرم. نو راسه دغه یو شي باندې کنټرول لرم، هغه جنسي رابطه ته راسه جنسي رابطه وکړه تر هغه ساعته پورې چې ډاکټر تا ته وایي چې والله ته په جنسي اعتیاد اخته یې. هغه کسان چې ډېره جنسي رابطه نیسي، هغه کسان چې مېرمنې ځینې په عذاب، چې هغه کسان چې د دې سبب کېږي چې د مشترک ژوند ملګری یې شکایت وکړي چې بس ته څه کوې،
په دا وخت کې تاسو روانشناس ته ضرورت لري. هغه کسان چې ډیره جنسي رابطه برقرار کوي، هغه کسان چې تاسو په جنسي رابطه کې دومره مخته ځئ چې د خپل عاطفي شریک د مزاحمت سبب کېږي، نو تاسو په وسواس ناجوړي اخته یاست، تاسو د عدم کنټرول په ناجوړي اخته یاست، تاسو عاطفي مشکلات لري، تاسو خپل عاطفي مشکلات خپل د عاطفي ژوند د ملګري سره نسئ حلولی. حل لاره دا ده چې تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ او روانشناس تاسو سره مرسته وکړي ترڅو تاسو په صحیح توګه درمان سئ او نورماله جنسي رابطه ولرئ. دا نورماله جنسي رابطه نه ده چې یو نفر د ورځې 4-5 وارې 6 وارې جنسي رابطه نیسي. دا خو غیر نورمال حالت دی. مشترک ژوند ملګري ته مزاحمت ایجادیږي، ته رواني مشکل لري نه فیزیولوژیک مشکل. هغه کسان چې ډیره جنسي رابطه نیسي هغوی فیزیولوژیک اعتیاد نه لري لکه د الکول یا د مخدره موادو اعتیاد، بلکې دوی خپل په وجود کې رواني مشکلات لري او رواني مشکلات د دې سبب سوي دي چې ته په وسواس ناجوړي اخته سې، په عدم کنټرول ناجوړي اخته سې، اضطراب ولري. اضطراب اصلا څه دی؟ اضطراب یو مبهم ویره ده، علت یې تا ته نه دی در معلوم، لیکن ستا د اضطراب علت ډاکټرانو ته ور معلوم دي. راځئ ډاکټرانو ته مراجعه وکړئ، روانشناس ته مراجعه وکړئ ترڅو روانشناس ستاسو د اعتیاد هغه ریښه درته ووایي، ستاسو د وسواس هغه ریښه درته ووایي، ستاسو اضطرابونه درته کشف کړي، د هغوی درملنه وکړي او تاسو جوړ سئ. لطفا هغه کسان چې ډیره جنسي رابطه نیسئ دغه موضوع جدي ونیسئ. ډیره جنسي رابطه نیول دا یعنې ته رواني مشکل لري، ډیره جنسي رابطه نیول یعنی ته د وسواس ناجوړي لري، ډیره جنسي رابطه نیول یعنی ته اضطراب لري، ډیره جنسي رابطه درلودل یعنی ته د عدم کنټرول په مرض اخته سوی یې. ته د ځان درمان وکړه او ستا درمان فقط او فقط د روانشناسانو سره دی. لطفا هغه کسان چې ډیره جنسي رابطه نیسي دا مه وایاست چې زه یو قوي نارینه یم او ډیره جنسي رابطه نسم. ته ناروغ، رواني مشکل لري، باید خپل د ځان درملنه وکړې. مننه.